د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې مدیریت په روان کال کې د دغه ریاست تر پوښښ لاندې سیمو کې دوه پراختیایي پروژې پلي کړي دي. د دې سیمې یو تن مسؤل په وینا له یادو پروژو څخه د یوې پروژې د پلي کېدو چارې بشپړې شوي او د دویمې پروژې کار چې د بابا قمبر په سیمه کې د 240 مترو په اوږدوالۍ د کانکریټ پخولو چارې لا هم دوام لري. در ناحیه ما طی سال 1403 فعلا دو پروژه ما تکمیل شده. یک پروژه ما سرک سا بود و پروژه دیگه ما هم در بابا قمبر است که فعلا زیر کار است. یک پروژه ما تکمیل شد. دو پروژه داشتیم دیگه، پروژه های ما است، یکیش تکمیل شده و یک زیر کار. ورته مهال د قراردادي شرکت تخنیکی انجینر د دې پروژې د کار د 40% پرمختګ په اړه معلومات ورکړل او ډاډ یې ورکړ چې هڅه کوي د دغه سړک چارې په معیاري ډول پلي او بشپړې کړي. مدت قرارداد ما 2 ماه، 1.5 ماه الی 2 ماه میباشه که ما باید کار تکمیل میکردیم. ما فعلا حدوداً 35 تا 40% کار پیش برده. دیگه همو معیارها و استانداردهایی که از طرف شارولی برای ما در نظر گرفته میشه و چیزی که ما قرارداد کردیم مطابق شرطنامه و آفر بیکیوری که داریم مطابق از او انشالله ما تلاش نهایی خود میکنیم که تمام استانداردهای انجینری را به کار برده و یک سرک معیاری و خوب برای مردم محل و جامعه خود تقدیم بکنیم. انشالله در حدود 15 روز الی 20 روز انشالله کار تکمیل میشه. همدارنګه د بابا قمبر اوسیدونکو د دغه سړک جوړیدل د خپل ستونزو د هواري په برخه کې یو ښه ګام بولي او د پرمختګ ستاینه کوي. بسیار زیاد مشکلات داشتیم. قبلا ما بدر یکم 20-30 دفعه برادر در دوره جمعیت میرفتیم، کسی گپ ما را قبول نمیکرد، میگفت سرکتون اینطور است اونطور است نمیشه. حال فضل خدا در این دوره 2 دفعه 3 دفعه رفتیم، بدر این مشکلات ما را قبول کردن، بدر امیر شنیدن، همین کار بسیار شروع شد. بسیار با وجه احسن است، بسیار با کار خوب استاندارد جور میشه ان شاء الله تعالی. بسیار مشکلات زیاد داشتیم، لای گپ خدمات بود. حال شکر الحمدلله این جویا را جو کرده بخیر قیل شه و صفا شه و منظم شه و خوش میشه، پاک و صفا شه شهر ما. د مزار شریف ښاروالۍ ریاست د 1403 کال پروژو چارې په داسې حال کې پلي کیږي چې دغه ریاست تیر کال د دغه ښار په بیلابیلو سیمو کې د 250 میلیونه افغانیو په لګښت 20 پراختیایي پروژې پلي کړې وې.